ساتن خدای دې تل را آباد ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواد. د کابل ښار له د همزنګ څخه تر میرویس میدان پورې د سړک جوړولو وروستۍ طبقې د قیر اچولو چارې پیل شوې. له د همزنګ څخه تر کوټسنګي سړک چې 3226 متره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري په اساسي ډول د کابل ښاروالۍ له لوري جوړیږي چې ډیر ژر به ګټه اخیستنې ته چمتو شي. د همزنګ نه د کوټسنګي پورې د دویم لید سړک چارې شروع کړي دي او ان شاء الله الرحمن د سره به له خیره د کابل د مرکز یا د ښار د منځ ترافیک ازدحام ډیر کم شي او 4 ورځو کې به د مین رود چارې په خیر تکمیل شي. پروژه مذکور دارای دو خط حرکت که عبارت از سلو لاین و مین رود می باشد که در طول مسیر پیاده‌روها و بایسکل‌رو همچنان ساحه سبز موقعیت دارد. د دغه سړک له جوړېدو هم هیوادوال خوښ دي او دوی وایي چې دغه ورته سړکونو په جوړېدو سره به د هیوادوالو ستونزې د تګ راتګ لپاره حل شي. په دې ځبان چې موږ مخکې تللو که نه جوړې لوړې وروره خاورې او دوړې او اوبه او ګډوډ به و اوس پکې هغه ستونزې هوارې شولې رش کم شو خلکو ته ډېر اسودګي پیدا شوله. هغه سړکونه چې ښاروالۍ د خوا نه جوړېږي او پراخوي دا زموږ د آینده لپاره په ګټه تمام ده. بسیار مردم در مشکل بود، هیچ راه عبور مرور نبود، پیدا نمیشه. این مردم از بالا می آمدن اینجا تیر میشدن. حالا که جور شده بخیر بسیار هم خوش هستیم. هم شهروالی هم کاراش بسیار قابل قدر است. شمشاد